په یو لرې پراته افغان کلی کې یو ډیر شتمن خو زوړ سړی اوسېده چې نوم یې حاجي سمی و. هغه ډیر مالدار و خو زړه یې سخت او مغرور و. د کلی خلک به ترې ویریدل ځکه هغه به تل خپل زور او پیسې کارولې. په همدې کلي کې یوه ښکلي پاک زړه او ځوانه نجلۍ اوسېده چې نوم یې لیلا و. لیلا د یو غریب خو عزتمن سړي لور وه. هغه ډېرې هیلې لرلې، غوښتل یې زده کړې وکړي او خپل ژوند په خپله خوښه جوړ کړي. لیلا به هره ورځ ښوونځي ته تلله. هغه به ویل زه غواړم ډاکټره شم، خلکو سره مرسته وکړم. د هغه پلار که څه هم غریب و خو تل به یې مال تړکاوه، زما لور به حتما بریالۍ کیږي. خو قسمت بل څه لیکلي و. یوه ورځ حاجي سمی د لیلا په اړه واورېدل. هغه پرې زړه بایلود، نه د مینې له مخې بلکې د خپل غرور لپاره. هغه د لیلا کور ته لاړ او د هغې له پلار سره یې وویل زه غواړم ستا لور زما ښځه شي. د لیلا پلار حیران شو، تا ډېر زوړ یې، زما لور له ماشومه ده. خو حاجي سمی په قهر شو، زه پیسې لرم، زور لرم، ته به انکار نه کوئ. د لیلا پلار ډېر فکر وکړو. هغه د قرضونو لاندې و، ژوند سخت و. هغه په ژړا وویل زه مجبور یم. لیلا چې دا خبره واورېده زړه یې مات شو. پلاره زه نه غواړم. خو پلار یې سر ټیټ کړو، زما لورې ما وبخښه. واده وشو خو دا خوشحاله واده نه و. لیلا د واده په ورځ ژړل او زړه یې مات و. خلک پوهېدل چې دا ظلم دی خو هیچا غږ نشو پورته کولی. لیلا د حاجي سمیخ کور ته لاړه. هغه کور ډیر لوی و خو لیلا ته زندان ښکارېده. حاجي سمیخ په تل پرې غږ کوه او هیڅ کله یې د هغې احساس نه درک کوه. لیلا به هره شپه ژړل. یوه ورځ کلي ته یو ځوان ښوونکي راغی چې نوم یې احمد و. هغه مهربان او انصاف خوښ سړی و. هغه د لیلا حالت ولید او زړه یې درد وکړه. هغه ووی دا ظلم دی، باید ودرول شي. احمد د کلي مشرانو ته لاړ او ووی د زور واده غلط دی، دا د انسانیت خلاف دی. ځینو خلکو ملاتړ وکړه خو ځینو ویریدل. یوه ورځ احمد د حاجي سمی مخې ته ودرېد. تا حق نه لري چې یوې نجلۍ ژوند خراب کړي. حاجي سمی په قهر شو، تا څوک یې؟ احمد ووی زه د حق غب یم. لیلا هم جرأت وکړ. هغې ویل زه دا ژوند نه غواړم، زه ازادي غواړم. دا د هغې د ژوند تر ټولو لویه خبره وه. د کلي خلک ورو ورو راپاڅېدل. مشرانو پریکړه وکړه دا واده باطل دی ځکه دا په زور شوی دی. حاجي سمی یوازې پاتې شو. لیلا بیرته خپل کور ته راغله. هغې بیا زده کړې پیل کړې. احمد د هغې ملاتړ وکړ خو په احترام او عزت سره. کلونه وروسته لیلا یوه ډاکټره شوه. هغه به خلکو ته ویل هیڅوک حق نه لري چې ستاسو ژوند په زور بدل کړي. زور او پیسې د انسانیت ځای نشي نیونی. هر انسان د خپل ژوند د پریکړې حق لري.